د طالبانو تازه امر کابل کې به ښځې او نارینه په جلا ورځو پارکونو ته ځي. په سلامونه مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت وایي ښځې او نارینه به د پلازمینې کابل په تفریحي پارکونو کې یو ځای نه ځي. یاد وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي د اونۍ ځینو مشخصو ورځې به یوازې ښځې چې شرعي حجاب ولري د پلازمینې پارکونو ته ځي او د طالبانو کسان مجاهدین او عام خلک حق نه لري چې په دې ورځو کې دې پارکونو ته ورسي. د طالبانو په اعلامیه کې چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه او شنبه هغه ورځې بلل شوي دي چې د پلازمینې اوسېدونکي نارینه پکې پارکونو ته تللی شي او دغه راز یکشنبه، دوشنبه او سې شنبه بیا هغه ورځې دي چې ښځې کولی شي د پلازمینې پارکونو ته ولاړې شي. اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د نارینه‌وو لپاره په ځانګړو ورځو کې هم د طالبانو کسان مجاهدین چې د تفریح لپاره د پارکونو ته ځي اجازه نه لري چې خپل نظامي نښانونه او وسله له ځان سره پارکونو ته یوسي. د طالبانو اعلامیه کې دغه راز له ښځو غوښتل شوي دي چې د کابل ښار شاوخوا سیمو سیل ځایونو ته د ورتګ پر مهال هم شرعي حجاب مراعات کړي او که نه قانوني چلند به ورسره وشي.